د عمر سنت دی. چا سنت دی؟ ټول وای د چا سنت دی؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پدی کس جنازم کوا ولی عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دے. نبی علیہ السلام میں جنازی تا ارادہ کڑے دا عزمی کڑے دیں غواری چھ جنازہ اکی. اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام توی کتد دا پاراوی آکرتی استغفار غوارے او کئی نغوارے اللہ وزین بخم زی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جدیسوی دے دیر عظیم صحابی دے عبداللہ نامی دا دی ابی بن سلول زوی دے دیر لوی سڑے دے او لوی سڑے بنے کلچی غزوین را واپس شنو دے منافقو وی دے گورا جہاد تتلو خواہ جہاد تتلو نبی علیہ السلام پسی منس کولو سب کے بولارو خو بدبخت اڑکی بی ادبو دا در معاملہ خودے سر دا خواہ منگو تاسے بہت ظاہر پچا بندہ حکم نہ لگا ہوئے نو صبح ہر سوی زبا دغا دے ڈزور کی دام منافق دو دام منافق نا 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 مسکار دے کہ دیش ظاہر کے باغ سنگوی باطن بے خوی خود دی مردار گندہ زڑو خراب زڑو دا نبی علیہ السلام بے دبی بے کولا. لیکن پیغمبر علیہ السلام صحابو تا نخکار گے چی دا خبیث تی دی بارک اللہ پیساڑ کری جہنم تبزی. وجہ دادا چی نبی علیہ السلام انتہائی مشفق تے ٹولو الحمدللہ زمان محبوب دیر زیت مشفق تے مہربان دے ولی اللہ وی رحمتا للعالمین ملے گلے. زمان محبوب تبا خود شکایت نہ کول ما بواقعہ بیان کری کہ نمی دا بانی تاستا خو یاد دا اوخی نبی علیہ السلام لے شکایت کرے یا رسول اللہ ما بانی بار راوڑی او خواہون راتا گیا نرا چاہی. نبی علیہ السلام مبارک رالا بدی اوخی سر بانی دا سے لاس مبارک کی خودو اگر مالک خنور خبر نکم دیتا خواہ مالک وال جما با کل خوشبوئی تاڑا اوشو نو راب اغلم دو اوخی دا تندے با می دا سے راہ کلو زما با تری سلو روزی طبیعت برابرو دا نبی علیہ السلام خوشبوئی دا غد تندین دا مرگ پورم ندا تلے دا زمان دا خکولی پیغمبر کمال دے. اللہ جل جلالوہی پلاس کے دا برکت اچھولے خواہ الحمدللہ ویٹھول. دیو جنا حاجی محمد امین سے بجانت تا ہوئی خلق بدا حشر میدان تا خپوی چیز حشر میدان دے حساب دے کتاب دے وی زبا خوشحالی آجی سب رحمت اللہ علیہ تبا ولی خوشحالی وی زبا بگی دا جانان دی دنو کما غلے غلے بجانان تا گورما غلے غلے. اللہ دی زمانگا استاذ دا محبوب ملاقات نصیبہ گرزئی. بہرحال دادا عمر سنتینو بیادب سرینم با باقیدہ اخلو او دا د ځان د پاره عزت گنو او زویم چې څوک په پیغمبر او داغي په خاندان غیرت نه کوي هغه سره د سړي بچی نه دی. بس زما د کتاب نه خو بالکل ختم دی ځکه مونږ چې نور ګورو مونږ چې دا فضا ګورو دا برکت د چا دی؟ ټول وای د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا د دواړو جهانو د سردار برکت دی. داد فاطمہ زہرا دا بابا جان برکت تے داد زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا بابا جان برکت تے داد حسین ابن علی دا کاکا دا زوی برکت تے. عزیزانو داد خلی پیغمبر برکت تے ولی بپاغ غیرت نکو واللہ داغی پا اخب آندی بم غیرت کو واللہ داغی پا جماعت بم غیرت کو واللہ داغی پا خار بم غیرت کو. دیو جنادا منافقوی را روانو لا رکوی سخبر دے و مہاجرو دا انسواری راغلے. مہاجرو جہاد تا ٹھول تلیو انسوارم تلیو انسوار دا مدینی منوری اسیدون کی توی خواہ او مہاجر چکم دا نور زین راغلی و نبی علیہ السلام سر حجرت کڑے ہو چا رستو چا مخ کے کل بچت لل مہاجرین بم روانو انسوار بم روانو نو لا رکی دیو مہاجر او دیو انسواری پا مینس کے دو خبری راغلے. نو خیرن زلو والا دغی وقت کی فیدہ اوچتائی فوراً اس داغوی پا مینس کے خبری اوشوی درونه دي سره پښتانه وي دو لوخ خپلو کې چې یو ځای کېږي کړنګ اواز کوي که نه
د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دلته نږدې کړه ته حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابه دي خامخارونه دي خپلو کې خبرې راغلي دې دا هغه داسې وته کې خو دوی هغه انصاری ته راغوي څه دی ویل مهاجر ته وی یار عجیب بس اسمه د څه خبره وه زما د دې انصاري دا ابی ابن سلول خو انصاري و د ویلو ماړه دا څه کې وایي تاسې چې مونږ سره خبرې نه ورانوئ ګورئ ښه لهجې ته ګورئ تاسې چې مونږ سره خبرې نه ورانوئ بل به څوک ورانوي که تاسې سم خلق وي د مکې نه به مکې والاو نه راشړلی الیاذ بالله من ذلک تاسې سم نه وئ نو ځکه مکې والا را وشړلی زوی دا خبره اورېده هغه مهاجرم دا خبره ډېر په غمجن زړه باندې بس لاندې ولیدل درې کلمات ویل استغفر الله ووایي دا کلمات وایي استغفر الله هغه منافق ورته پوګه باندې لاس کېښودو ولې وي ما درته کنځلې کړي دي چې ته ماته وایې استغفر الله ورته وي معاف مې کا ما پوری لگما والله که رسول الله د خبر نه خبر شو د صف نه بدی وباسي بس چپ شه خاموش کېنا دی ورته وی پیغمبر ته دی وایا ځان او پیجنې او دا ملګری دیم ځان او پیجنې کمنګا مدینی ته ورسېدلو زمام د خدای په ذات قسم دی چې زبا نعوذ بالله من ذلک دا لاندې او بیکاره خلق داغه الفاظ نه وي مګر ډېر بیکاره الفاظ ویلو دا خلق به د مدینې نه وباسو دا موږ وباسو یوم نه پرېږدم چې لاړم مقابله به ورسره کومه نو په دې مهاجرینو کې څوک دی د دوه کونو سردار دی پکې څوک دی پکې نو نسبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو ته په داسې الفاظو باندې چې هغه الفاظ زه نه ویم ډېر بیکاره الفاظ د خولې نه وویستل وایي دا به موږ وباسو عزیزانو الله محبوب مبارک ته خبر نه دی رسېدلی او زوی ورسره دی ناګهانه یې توره راوویستله ورپسې چې توره راویسته بس کسان ته چاپېره شو وایي نه بس دا اوښکې روانې دي نه والله وایي بس نه پرېږدم سر غرزوما چې څو زما معشوقې ته خبر رسیږي چې د دې خبر نه وړاندې د مرګ خبر ورسیږي دا زما دپاره بهتره ده دا دې بچي اوسه زموږ بچي پبجي ګیم نه پرېږدي زموږ بچي پبجي ګیم پرېښودو ته تیار نه دي د پیغمبر صحابه چې لاس یې ایښودلی صحابه کرامې دی خورا کاږي دی پلار پسی زور کی تور ور سره ده پلار ته چاویل ځان ډډي تکا زوی دی جلال کې راغلی زوی ستا د قتل فیصله کړې ده سردار کونین ته خبر لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں ہوئی دا قراریږي ولینا دا ولی غصه دی ولی پقار دی چا ورته ویلي د پلار د خولې نه داسې الفاظ لاړل چې په هغې باندې زړه ودردېدلو ستا په ذات باندې غیرت کړی دی ستا په مهاجرینو یې غیرت کړی دی هغه انصاري صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه صحابي بوتلو هغه مهاجر صحابي یا رسول الله زمونږ د مینس خبره وه والله که زما په زړه کې مهاجرو ته کینه ده مهاجر راته ګران دي ته راته ګرانې دا د دې منافق خپله خبره وه هسې زما نوم بدنام کړی چې په ده مې غیرت کړی دی د ده زمونږ کې څه کار دی زما استاد د صحابو مونږ خپل منځ کې خبره وه دې د هغې ځای نه را ودانګل دا شر تازه کولو شریر انسان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه انصاري هم ځان ته رانږدې کړو هغه انصاري جاړي مهاجر صحابي درې ځلې ورغی بس ته ولې جاړې زما استاده کې څه دي هېڅ خبره نشته وایي نه
کما داسې او خبره تا ته نه وی کړې ولې به نبی علیہ السلام ته دا خبر رسېدله او دی منافق به دا خرابې خبرې ولې کولې بار بار یې جړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي ځان ته دواړه رانږدې کړل مهاجر دی خوا انصاري دی خوا دواړه یې راجوړ کړل دا زما دواړه بچي ولې خفه کېږي ستاسې خبره ختمه شوه خو هغه کس ډېر زور کوي د هغې غم وکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل دا څوک دی وایي دا د دې زوی دی او ستا په ناموس باندې غیرت کړی نه یې پرېږدي توره ورسره ده صحابه تې تاو دي خو صاحب زور کوي پرېږدي نه وخیه پلار نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورپسې کس ور ولېږلو الله هغه د جلال نه ډکه غصه هغه انتها ته رسېدونکې غصه د دو کونو سردار صحابي ورغی پوګی ورته لاس کېښودو اے عبدالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی غواړي فوراً توره د لاسه وغورځوله لسو کسانو ټینګولی نشو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر سره په ځمکه باندې پرېوتو ورته وی کاش چې زما معشوقه خبره شوی نه وی ما به نن د خپل پلار سر په لاس کې وروړلو په ما باندې د نبی علیہ السلام مینه دومره غالبه شوه سوال درته کومه که زما رنګ بدرنګ وي خورې مې په مخ پرتې وي لږ ټیم راکئ زه به مخ پاکما زما غصه به ختم شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپله ورځما نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می تشریف فرما دے لاړو لاس په نامه باندې په ادب او احترام ولاړ دی لبیک و سعدیک یا رسول الله مور پلار می درنه قربان شو ولاړی ما حاضر ما حکم کوا اے عبداللہ جاڑی ولی دی رنگ بدل شوے دے ولی دی رنگ متغیر دے لاس مبارک تی چاپی رکو عبداللہ ایزان ترا نزدی کو خپکی گما ستا پلار چی سویلی ویلی بئی پام کو پلار باندی گزار مکوا پام کو پلار باندی غصم مکوا زمانم بدنام شي یوازې دا منافق نه دی د ملګري نورم شتا بے برا باندې نور سوی چې خپل زامن په پلارانو ور واچول بے بدا خبري شروع کی فلهذا تما ترانیز دیش دی وخت خپل سودا وکړه حافظ فرمایي وای ډیر عظیمه سودا وکړه والله چې د چا په سینه کې محبت د رسول الله پروت وي قسم په خدای جهان ورته ښکاري نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه لاسونه چا پیر کړي دي کلک نو بعضې وخت کې سړی کشر رانږدې شي بیا مشر وایي چې روس پرېږدي مې راشي جدا شي که نه بل ملګری راځي هغې کلک نیولی سرداري کونین ته یې په دې باندې شونډې مبارکې ولګولې ورته وی اے د الله حبیبا یو وعده درنه اخلمه څه وعده اخلې ورځ د قیامت به راشي هر یو سړی به د پلار سره روان وي یا رسول الله زما پلار زما یقین دی جهنم ته ځي زما پلار جنت ته تللی شي نه ځکه د دې په زړه کې تا سره بېدبي ده زړه په بیا د بی باندې بدرنګ دی یا رسول الله زما به پلار نوي زما پلار به جهنم کې پروت وي زما پلار به اسفل السافلین کې پروت وي زبا یوازې ما یا رسول الله زه درنه وعده غواړم چې ما به خپل څنګ کې ځان سره بوزي کنا دا د یو بل صحابي مرزو تمنا وا دا د دې صحابي ارزو تمنا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بوزم بده
مخه پکې کې بوزم دی خدا توره بیا راوانل پلار پسې ښا بس غلی خاموش لاړو دا بے وفات شو دا عبدالله ابن ابی ابن سلول ګوره د ده نام هم دا ده عبدالله نامه ده د زوی نامه هم عبدالله ده خو دا عبدالله صحابي ده او دغه بدبخت جهنمی دی ولی صرف دی کې بیا ادبي و ګوره مونځ کولو ښه دا خبره یاد ساتئ چې یو سړی جهاد ته ځي نو هغه مونځ کوي که نه کوي چې جهاد ته ځي خو مونځ هم کوي که نه چې یو سړی جهاد ته ځي هغه مونځ هم کوي او بیا دا وایي چې د پیغمبر علیه السلام په سب کې ولاړي بیا مسجد نبوي بیا د نبی علیه السلام امامت او بیا هم دا زړه بدرنګ پاتې کېږي نو ګورئ اوس انک لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء عزیزانو یاد ساتي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدن سرا لرګې لګېدلې دی ورپسې جاړي ماته نن یو اجي صاحب موبایل کړو الله تعالی دې ستاسو سره خوشاله لري وای امين ورونو زګور ډیر فقیر سره موضوع بعضی وخت کې دعا به د زړه نه کوم ډیره زړه مې خوشاله شي محبت د الله د رضا لپاره پکار دی غالبا ما ته پته لګی نه خو چې د باډې سره تعلق دی یا د ارزه سره خو دې قبایلو کې دی الله تعالی دی سره د ساسې دواړه جهان خسته کی زه دا وایم چې ټیک ده مونږ څه شیو زمونږ مدرسه کې چانده لګول بسوي او یا مونږ ته پیسې زمونږ نه ښې مدرسې شته دی نیکانې دیندارې مونږ خدای فقیران یو نو هغه بیان دې نه ما ته پته ولګېده چې ما مخکې جمعه باندې ویلي چې زمونږ الحمدلله قرضه پر خلاصېدو ده نو که زمونږ نه ډېر چا د چا ضرورت وي نو هغوی ته بیا خیر دی زکات ورکړي ما دا خبره کړې وه نو هغې مو بیا وکړو تلاوت ته ناست وم د دغه بیان نه وړاندې مې لږ تلاوت کولو وایي شیخ صاحب که ستاسې مدرسه کې تنخواګانې هم ختمې شوي نو بیا ما سره لږ زکات پاتې دی چې بل چاته یې ورکړم که تنخواګانې وي نو چې بیا یې درولېږم ما ویلې او تنخواګانې خو شته د 2 میاشتو تنخواګانې شته دی دا نه دي خلاصې شوي نو هغه مرګري ته مې په خدای قسم دی تلاوت ته ناست وم 15مه سپاره تلاوت مې کولو دعا مې ورته وکړه ما ویل په دې نه یم دی به مونږ ته لکونه نه رالیږي لیکن نو پښتانه وایي یاد مې کړلې نو ما ته د دې انصارو صحابو د انصارو هغه محبت را یاد کو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بعض صحابو سره داسې مینه وه په دې ورځ باندې چې کله عبدالله ابن ابی ابن سلول ورانې خبرې وکړې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره انصارو سره شک پیدا شو چې نبی علیه السلام مونږ ټول نه به خفئ دا ګورې دې خبرې زما اوس مقصد دا دی چې انصارو سره مینه دا الحمدلله زما په دې نیت باندې تاسو خوښې ګورنو خدای ګواه دی خدای مې دې تاسو سره قیامت کې مې اوسې را پاسئ تاسو نه خدای ما نه جدا کړي یو ځای خدای دې ستاسو زمونږ دا تعلق خاص د خپل رضا وګرځوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام له پته ولګېده چې انصارو کې یو قسم د منافق د نشې ستنه استعمال کړې ده ټولو ته شک ور پرېوتو چې نبی علیہ السلام په موږ ټولو بدګمانه دی نعوذ بالله من ذلک د 2 کونو سردار میں صحابه کرام را جمع کړل انصار دی خواناستی مهاجرین دی خواناستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ټول سره یو ځای شي انصار مهاجرین ټول سره یو ځای کېناستل د 2 کونو سردار مبارک می پوګ باندې صادر دی هغه صادر مبارک د 2 کونو سردار را خور کړلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں ہوئی کما حصہ د صادر چې کوم خوازه ته وی اغي طرف ته صادر را کم کی صادر په مین باندې پروت ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختا لګ دی خوا صادر کم ده دی خوا صادر زید ده یو کسرا الګي در صادر مینست کولو ګوري د 2 کونو سردار وی دی خوا انصار ناستی اے زما صحابه کرامو
زما د انصار طرف ته صادر زما ور وګد پرې دی زما د انصار صادر مرا کموي زما انصار سره مینا دا اے مهاجرینو ستاس قومونو پکانو اوشتلو ستاس قومونو رات لار کی غنی واچولے ستاس قومونو رات لار کی کویان اکنستلو دوی رات سینه کی زیرا کو اے مهاجرینو چې د چان انصار خوشاله زبم ته خوشاله ما دیو جنا شیخ الاسلام مولانا محمد زکریا نور الله مرقده مدینہ منورہ کی بدرس ورکولو د امام مالک په قدم بے قدم کی خودلو مولانا زکریا سے رحمه الله بمی درس د احادیث کولو کله به تپوس کولو ته د کمزه نراغله دی بویل ز پلان کئی قبیلی نیما ته د کم چا سره تعلق ساتي زد پلان کئی قبیلی سرا یو بوډا سره ناسته ورته وی ته د چا سره تعلق ساتي ورته وی زد مدینی د انصار سره تعلق ساتما مولانا زکریا صاحب رحمه الله د اوګینا صادر راخت کوي صادر ورته لاندې دوقت اجي طالبان ټول ورته ګوري مولانا زکریا صاحب رحمه الله می دی وجنا چې سوق دیو بندي وي دی کې بد مدینی د جانان مینوي دی کې بد مدینی منوري د خوري مینوي دی بعد مدینی منوري نوم داسې نالي عزیزانو لکه بعض خلق چې اخلي بعض خلق عجیب نوم اخلي خیرم دی ورده زما د آقا د نوم سره چې اخلي خله به داسې پاکه کی که خوشبوی ور باندې ولګوه او بیا ووایه زما د دو کونو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د آقا نوم به داسې په مینه باندې اخلي کم مولا چې تقریر کې لګی پیغمبر فرمایله غصه ماته راشي چې ما خدای دې پالوا موږ ته سوې سوچ کوه زما د نبی څومره مینه وه دا دومره لویه خبره و څنګه ختمه ګوري دی صادر دی خو عزت ولې پرېښودو دا اشاره څه ته ده په دې تاسې پوهېږئ اشاره دې ته ده چې دې خلقو سره زما مینه ډېره ده او چې څوک دې سره ډېره مینه کوي نو محبوب فرمایي هغې سره زما د رب مینه ده ځکه دې خلقو ما سره وایي مینه کړې د نبي علیه الصلاة والسلام وایي انصار ډېر خوشحاله شو ګوره فیصله وشوه که ونه شوه مهاجرین مبارکان هغوی په دې خوشحاله شو چې د دو کونو سردار مبارک دا خبره نو دې وخت کې هغه صحابي حافظ صاحب لیکلي هغه صحابي چې کوم صحابي د انصاري صحابي سره د خولې خبرې راغلې هغه داسې غلی راتاو شو د انصارو چې کوم طرف ته جماعت لږ ډېر هغې کېناست نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ولیدل داسې وای اے د الله بندان ولی دې طرف نه رجوع دې طرف ته وکړله ورته وی زما مور او پلار درنه قربان شه زما دې د خدای په ذات قسم وي چې د انصارو سره ستا مینه د زړه نه ده یا رسول الله زستا په وجه باندې ستا په برکت او توفیل باندې ټول انصارو ته وایم چې ما د زړه نه معاف کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می دعا وکړه الله دې ستاسې ژوند کې برکت واچي زما صحابه وي هغه دي رحماء بینهم د رحماء معنا څه ده دا موږ مسلمانانو ته یو قسم ترغیب را کوي اے مسلمانانو د یو بل نه قربان شئ د یو بل نه یو بل ته ورغاړې وځئ موږ ته خو زموږ دین مینه ښودلې ده موږ ته زموږ دین الحمدلله اخلاق ښودلي نو غرض مې دا دی چې دا منافق ته خو پته ولګېده چې پیغمبر صحابه خو داسې دي چې دوی په زړه کې اړو کینه شته دی نه